ګورئ تاسو ته خو به دا پته وي چې مور ته په انګلیش کې وایي مادر او پلار ته په انګلیش کې وایي فادر. او دا دواړه چې کله یو ځای شي یعنی مور پلار شي نو دې دواړو ته په انګلیش کې وایي پیرنټس. How is your parents؟ مونږ اکثر تپوس کوو کنه چې ستا مور پلار څنګه دي نو مور پلار دواړو ته په انګلیش کې وایي پیرنټس. How is your parents؟ داسې بیا رور ته په انګلیش کې وایي برادر او خور ته په انګلیش کې وایي سیسټر. او کله چې دا دواړه یو ځای شي یعنی رونه خویاندې شي نو دغه رونه خویاندو ته په انګلیش کې وایي siblings. siblings وایي رونه خویاندو ته. How many siblings do you have؟ یعنی ستاسو څو رونه خویاندې دي. مونږ تپوس کوو کنه چې ستا څو رونه خویاندې دي. How many siblings do you have؟ ستا څو رونه خویاندې دي.